لاسونه پکار وینه پکار دي نوجوان چې څنګه وکړه هغه ډېره مننه کتابه مصر کومه وی ته مې د ځان کړم نو د ځان باندې کړم ته مې د ځان کړه نو د ځان باندې کړم او لږ مې جانان کړه نو جانان باندې کړم او که دې د مینې لږ سود وکړو په ما که دې د مینې لږ سود وکړو په ما د خپل زړګي د کلي خان باندې کړم او لږ راته وسپاره ته ښکلي اذان لږ راته وسپاره ته ښکلي اذان خپل آرزو او خپل ارمان باندې کړم نو شکیبا افغان دا چې دا کوم چارصدي دا ملګري راغلي دي میلمانه راغلي دي که نه یو څو خپلې خبرې چې دي دا هغه هم پکار دي څنګه تاسو ته ولګېده د چارصده کې د چارصدي دا خلک د دې دا داد څنګه تاسو ته ولګېده دعا سلام هم ورسره وکړه خوشحاله به شي خیر په نیته کېږم وایي عادت مې نه دی څوک د لاسه رانیولی نه شم په ما مین به دې جونګړې ته په خپله راځي ټولو نه مخکې السلام علیکم ما خو اورېدلي وو چې د چارصدي ګوړه خوږه وي خو چې خلک یې دونه خواږه دي نو واقعي ډېره مهرباني خوشحاله سي موږ ته ډېره مینه راکړلې شوله وایي چې دومره ښکلې نه وې په ما ګران شولې دومره ښکلې نه وې په ما ګران شولې اوس مې په ټوکو کې جانان شولې او شوې چې رانږدې دومره مې نه وې خوښ وی چې رانږدې دومره مې نه وې خوښ او شوې چې رانه لرې زما ځان شولې ډېره مننه کوم شکیبه څه دي په زړه دي وایي ورته وایي جانان زما په سر جانان دی که زه یې پرېږدم د کوڅو ملنګ به شي نه د یارې غږ کولی نه شم د یارې غږ کولی نه شم او د سوال یاري د اوس به دړې وړې شي نه وایي یاري خو تا کړه ما خو نه کړه اوس یې چې لنډه پرې کوې جړه راځي ځان له به داسې تعویض وکړم ځان له به داسې تعویض وکړم او د یار کوڅه به ځان ته توره بنا کړم وایي په شنګلی دې شوم غلطه بې ننګه یاره نه دې خره و نه دې کته زبردست داسې ده چې د ښځو نه چا ګټلې ده او نه به یې څوک وګټي او بهترین سړی هغه دی چې هغه د ښځو هره خبره چې ده نو هغه مني نو ژوند ډېر ښایسته ښکلي تېرېږي ارجو ناظم د دې لپاره زه اکثر یو شعر وایم دا ډېرې نیازبینې خبرې کوي او ډېرې په ناب ډول خبرې کوي وایي چې زما په 100 روپۍ قدم دی زما په 100 روپۍ قدم دی او دروازې 100 قدمه کړمه ارزو ناز تاسو به څه وایې مینه ناک خلک دي ما په خپله ځان ډېر زیات خوښ شو